په غزنی ولایت کې یو نوي روغتیایي مراکز فعالیت لري چې ځینې یې د عامې روغتیا د وزارت او پاته نورې د داخلي او نړیوالو مؤسساتو لخوا تمویل کیږي. د خصوصي سکتور په برخه کې 17 خصوصي روغتونونه، 263 د ډاکټرانو معاینه‌خانې، 83 د غاښونو ډاکټرانو معاینه‌خانې، 3 نوي تشخیصیه لابراتوارونه، 383 رسمي درملتونونه، 3 د درملو عمده پلورنځي او 142 د درملو شرکتونو نمایندګۍ په رسمي ډول په مرکز او ولسوالیو کې د عامې روغتیا ریاست تر څارنې لاندې فعالیت لري. د غزنی ولایت د عامې روغتیا ریاست لاسته راوړنې د اسلامي امارت په راتګ له یو کال راپدې خوا د غزنی ولایت عامې روغتیا ریاست لاندې لاسته راوړنې لري: حوزوي ولایتي روغتون، معتادینو درملنې روغتون او توبرکلوز روغتونونو ته د دولتي برېښنا وصل شوي چې له مخې یې د یادو روغتونونو ګډ شمېر ستونزې حل شوي. 3 پایې د جن ایکسپرت تشخیصیه ماشینونه چې د 1,15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت په حوزوي، قرهباغ او اندړو روغتونونو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. په ولایتي روغتون کې ځانګړې ښځینه عملیات خونه د غزنی ولایت د محترم والي صاحب او ولس په مالي مرسته جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د محترم والي صاحب له لوري د 15 لکه افغانیو په لګښت د قرهباغ ولسوالۍ روغتون احاطې دیوال تکمیل شو. همدارنګه د عامې روغتیا ریاست په هڅونه او د سیمې د خلکو په مالي مرسته په یاد روغتون کې د 7 لکه افغانیو په لګښت یو باب جومات جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د عامې روغتیا ریاست په هڅونه او د سیمې د خلکو په مالي مرسته د ناهور ولسوالۍ د برجګۍ CX+ روغتیایي مرکز تعمیر جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د عامې روغتیا ریاست او د سیمې د مشرانو په هلو ځلو د خوږیاڼو ولسوالۍ د CHC کلینیک څخه CH+ کلینیک ته ارتقا ورکړل شوه. 15 کورني روغتیایي مرکزونه یا APHH په 12 ولسوالیو اندړ، ګیلان، مکر، رشیدان، جاغوري، مالستان، ناوه، قرهباغ، جغتو، ناور، اجرستان او آبند کې فعال او ولس ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو جوګه شول. د نړیوال روغتیایي سازمان WHO په مالي مرسته یو باب انسیناتور د طبي استعمال شویو شیانو یا پاتې شونو د سوځولو ماشین په حوزوي روغتون کې نصب او نږدې وخت کې به ګټې اخیستلو ته وسپارل شي. په غزنی ولایت حوزوي روغتون کې د ښه تشخیص په موخه د لابراتواري کلچر څانګه جوړه او په پرمختللي تشخیصیه وسایلو سمباله شوه. د غزنی ولایت عامې روغتیا ریاست د ظرفیت جوړونې په برخه کې لاسته راوړنې د ولایت په کچه له 6,459 تنو څخه زیاتو مسلکي کارکوونکو ته په بېلابېلو برخو کې ترینینګونه ورکړل شوي دي. 58,15,483 تنو مراجعینو ته د روغتیا اړوند عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. 900 تنه طبي زده کړیالانو ته په بېلابېلو طبي برخو کې د عملي زده کړو زمینه برابره شوې ده. په 90 روغتیایي مرکزونو کې د شدید خوارځواکۍ سوء تغذي او 80 کلینیکونو کې د متوسط سوء تغذي د درملنې پروګرامونه شروع شوي دي. په ولایتي روغتون کې د ښځینه پرسونلو د ظرفیت لوړونې په خاطر د سکیل اپ عملي زده کړو لابراتوار جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ولایتي روغتون کې د TAPO یا خوارځواکۍ باندې د اخته ماشومانو د درملنې څانګه فعاله شوه. د غزنی ولایت عامې روغتیا ریاست راتلونکي پلانونه د عامې روغتیا ریاست په هلو ځلو په غزنی ولایت کې 10 روغتیایي مرکزونو ته ارتقا ورکول چې د روغتیایي ولایتي کمیټې او د عامې روغتیا وزارت لخوا تایید شوي خو بودیجې ته معطل دي. د عامې روغتیا د قدرمن وزارت په خاصه توجه او همکارۍ په نږدې وخت کې د غزنی حوزوي روغتون کې د تخصص پروګرام شروع کېدل. تر ډېره حده یې اړوند ګوټلې ګامونه اخیستل شوي دي. د هیمودیالیز یا د وینې د تصفیې مرکز منظوري اخیستل شوې چې د نوي تعمیر د پاتې کارونو له بشپړېدلو وروسته به انشاءالله ژر تر ژره د خدماتو په وړاندې کولو پیل وکړي.
د 40 بستریز انتاني روغتون چې منظوري اخیستل شوې په نږدې راتلونکي وخت کې فعالول. په اجرستان، ناوه او جاغوري ولسوالۍ کې د 3 TFU د سوی تغذي ماشومانو د تداوي مرکزونو فعالول.